سورۃ نحل آیت نمبر 56 او 57 په دې دواړو آیاتونو کې رد دی په شرک پیلی باندې د زجر سره سره زجر او زورنم کوي او رد کوي په شرک فعلی باندې. شرک فعلی د دې داو چې په سارو کې او په فصلونو کې د الله د برخه پشان د غیر الله د پاره فرضی برخه مقرر کړي وا او هغه به د الله د برخه پشانتی لازم ګڼلا. نو پدې کې په دغه خلکو باندې رد کړي. شاه عبد القادر رحمت الله علیه په موضح القرآن کې فرمایي وہی ان کو فرمایا جو اپنے فصلوں میں اور جانوروں میں اور تجارتی اموال میں غیر اللہ کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں. گورا پدی باندې خو منع نشتا چې ته په خپل مال کې د چا د پاره حصہ مقرر کی. چیرې دومره به فقیرانو ته ورکوم قربانی را روانه ده منګه د قربانی غوښه په درې ویسو کې تقسیمو دا یو حصہ چې کم دی د فقیرانو دا بل حصہ چې کم دی نو دا د خپلوانو دا بل حصہ د ځان د پاره. خو لیکن دی فقیرانو ته چې موږ دا کوم حصہ ورکو په دې کې زمونږ مقصد څه شي دی چې الله راضي شي. څه شي دی چې الله راضي شي. دکه شانته دا د اوس فصلونه سنبال شول خلکو لسما شلما عشر هغه چې کم دینو اوخ کلو هغه هم غریبانانو ته ورکړل. غریبانانو ته ورکړل د مدرسې طالبانو ته ورکړل مجاهدینو ته ورکړل علماو ته ورکړل خود صد پاره ورکړل چې الله راضي شي چې الله نو دا د الله برخه وا دا برخه د چا وا د الله وا. نو دای به داسې کار کولو چې دای به د الله د رضا پشانتی د یو پلان کی بابا برخه دا به ورکو د من جوارانو ته او خوشحالیږي به بابا د یو پلان کی بوت برخه ورکو به د هغه من جوارانو ته خوشحالیږي به پیدا بوت داسې به کول د اکم نکړلا دې ته شرکی پیلی وای. دا ستا په عمل کې شرک دی دا ستا په فعل کې شرک دی. دغه شان حلال حرامول حرام حلالول دې ته ویل کېږي شرک فعلی. دا مضمون یې ذکر کړو په آیت نمبر 136 سورۃ انعام کې. الته ډیر ښکلی تفصیل دی اور سره ولګوي په دې آیت به پیښ نو بیا به نزو ان شاء الله. آیت نمبر 136 سورۃ انعام اتمه سپاره ده. اتمه سپاره او دریم رکوع نه د الله مبخه دویم او دریم رکوع ترمنځ دی. خدا دویم رکوع چې دا نو دی پسې داسې یو 15 آیاتونه لاندې راشه ځکه دا دویم رکوع په 129 ختمه را نو 136 نمبر آیت ته هغه و آیاتونه لاندې راشه. ګوره وسو وجعلوا لله جوړول به دی الله لرا ګرځول به دی الله لرا مما په هغه څه کې زرع چې الله به پیدا کړي من الحرث د فصلونو نه والانعام او سارونا. ګوره فصلونه او ساروي چې دي دا الله پیدا کوي نو الله به چې فصلونه او ساروي پیدا کړل دای په پکې د الله د پاره نصیبن برخه وګرځولي چې دا د الله برخه دا اوسم خلق کوي. خو لیکن فقالوا نبیا بیوی هذا لله دا بس د الله شوی بزعمهم د دې په خپل ګمان کې دی په خپل ګمان کې وی دا د الله شوا اوس ورکوله به چاته. ګوره چې عیسی د الله کړلا نو ورکه به اوس هغه چاته چې الله پاغي په ورکول خوشحالي کی کنه چې عیسی د الله کړلا
نو ورکې به اوس هغه چاته چې الله ویلی دي چې هغې ته یې ورکه که نه داسې خو نه ده چې عیسه دې د الله کا او ګرځې نوابانو پسې عیسه دې د الله کا ګرځې اربابانو پسې عیسه دې د الله کا ګرځې چودریانو پسې عیسه دې د الله کا او ګرځې چې کوم دی نو ملکانانو پسې دا نو داسې نه ده لکه څنګه چې موږ وی خیرات یې کړی دی پلار پسې مور پسې راغوښتي ورته څوکي هلکه دا خیرات خلک کوي د الله د رضا دپاره کوي نو چې الله بچا راضي کېږي به راغواړي که نه نو راغوښتي ورته ډماني یې ورته شرابیانې راغوښتي په خبره ورسې نو دا نو دی به دکه شانتې وی دا د الله شوا بزعمهم د دوی په خپل ګمان کې به وی بس دا د الله شوا نور به ورکول هغه چاته نه چې الله پې راضي کېږي وی دلته کېدی دا د الله شوا وهذا لشرکائنا او دا زمونږ د شریکانو شوا په درمنس کې به درې برخې کې وی دا مو د شریکانو شوا دا د الله شوا دغه زمونږ شوا بیلول به بوجو کې به چول ټیمانو کې به چول بیلول به په دې بیلولو کې به د الله د عیسی نه چې داسې په لوښي کې چې راځي ستې پریوځي که نه چې د الله د عیسی نه به پریوتل نو داسې به د شریکانو د عیسی طرف ته دیکور کا وی مړه الله غني دی الله مالدار دی پروا نه کوي او چې کله به د دوی د شریکانو د عیسی نه یو دانه ملته لاړله نو فورن به راواغشتله وی خفه کېږي وی څه کېږي خفه کېږي دا خبرې مشهورې وي خدا حقیقتو په پیر بابا باندې هم خلک داسې خفه کېدل په خبره دا خبره مشهوره یو سړي نه چا تپوس وکړو چېرې الله لوی دی که پیر بابا نو یې داسې پیر بابا ته هم کتل او داسې به برم کتل نو وی الله دې داسې حیران که لکه چې زه دې حیران کم دا سړی پکې حیران و لکه ده دا فیصله نه شوه کولی چې الله لوی دی که پیر بابا لوی دی نو چې یو سړی دا فیصله نشي کولی چې الله لوی دی که پیر بابا لوی دی نو دی به دا فیصله وکړي چې دا عبادت د الله حق دی که د پیر بابا حق دی نشي کولی عبادت خو به ته دا فیصله کې چې د الله حق دی چې کله خود دا فیصله وکړي که نه چې الله لوی دی عبادت خو د لوی حق دی عبادت د چا حق دی د لوی چې څوک لوی دی عبادت د هغه حق دی نو چې ته دا فیصله خو وکړي که نه په دې کې چې حیران خو نشي چې الله لوی دی په یقین سره لوی دی بېشکه لوی دی په لویۍ کې څه شک نشته دا چې کله ته فیصله وکړي د هغې نه پس به عبادت د الله کې نو دوی به داسې کول فما کان لشرکائهم نو چې کومه عیسی به د دوی د شریکانو وه فلا یصلو الی الله هغه به اډو الله ته رسېدنه څه معنه ده هغه به هغه چاته نه ورکوله چې الله به په هغه خوشحالېدو ابه هغه چاته بالکل نه ورکوله او یا به دکه شانتې چلو دا چې ما درته ووي په خبره سي چې د هغې د برخې نه به په ناپ تول کې دی خو یو دانه راغه که نه فورن به راواغشته وی خفه کېږي وی څه کېږي خفه کېږي بیا به در باندې کټړی بیا به درته تکلیف در کوي بیا به درته نقصان در کوي دا به وي وما کان لله کوم په چې د الله په ویصلو الی شرکائهم هغه به شریکانو ته رسېدل یو معنی دغه وه چې د الله هغه به ناب تول کولو ثبت نه پرېوتل وی مړه خیر دی لته به ورته ورکوي دا که د دې سره شي وی الله خو غني دی الله خو مالدار دی الله پروا نه کوي دویم چې کوم به د دوی د شریکانو هغه به هېڅ کلم چې کوم به د الله هغه به چې کوم دی نو د دوی شریکان د بوتانو منجورانو ته ورکول د مشرانو ته پته دي کشرانو ته پته ني علم کې د اضافې دپاره به ووایو تر اوسه یره یو لسته کاله وړاندې هم دا شی و دې زمیندارانو به په دې خپلو کورونو کې د کاکا صاحب او د پیر بابا د ملنګانو دپاره غنم کېښودل د دوی په ګاونډ کې به یو سړی د لوږې مړ کېدو یتیم به و کونډه به وه هغې له به یې نه ورکول ولې
د خپل نیت کې دا و چې دا خو د کاکا صاحب او د پیر بابا د ملنګانو دي او د کاکا صاحب او پیر بابا ملنګانو ته ور نکړل نو کاکا صاحب او پیر بابا خپه کیږي او چې دی خپه شي نو را روان کال د په پټي کې فصل هم نه کیږي او چې دی خپه شي نو بیا د کارم نه جوړیږي دا ګورې تر اوسه تاسو د خپل مشرانو نه تاسو کې د زمیدارانو نه تاسو کې بوجه به دی ګر پرتی وي د برنډي په هغه ګټ کې به پرتی وي وې دا د خلکو به आवाजونه کول په کوڅه کې وې دا الله په نامه سره کا وې دا الله د نامې هغه ختم شوی د پیر بابا د نامې هغه پاتې دا الله د نامې ختم شوی د کاکا صاحب د نامې هغه پاتې په خبر کې زپ ورسک روډ باندې امامو دغه ورسک روډ بره چې کم دینو دی کې دا آغازه چې کم دینو دا کادری مادری او دغه دا اوسیږي چې کم دینو میاګانو دا سیدان میدان وغیرہ نو دا غیب داسې آغازه کې خلکو مشرانو مونږ ته وې دا خو پرې ترجمه سره د درد قرآن درس سره مونږ پوي شو په خبرو سره وګرنه وي زمونږ دا عقیده وا چې ساروی به لنګ شو نو وی به وی پدې کې سلورم اخپا دا چې کوم دی د میاں ګل بابا او د شیخ ګل بابا دا شیخ ګل میاں ګل دا چې کوم دی دا د ای بابا وې دا پکې دا غره سلورم اخپې معنا دا وا چې دا ساروی من کلم خرڅونو سلورم یې سو پکې غلې سي فلا کې خرڅونو 25000 بال چې کوم دی 25% پکې دا د اغوا دا به چې کوم دی نو کول دا که شانته پیبه دا د هغه په نوم باندې ورکول دا سیزونه بشکه فقیرانو ته ورکه مسکینانو ته ورکه کندو ته ورکه غریبانانو ته ورکه خو په نامه د چا به ورکه د الله به ورکه دا دی په نامه چې کم دینو د غیر الله ورکول دې ته شرکی پیلی وای دې ته سوې دا نمونه اوسو پیژنې ښا دې ته شرکی پیلی وای دا فعلی شرک دی دا فعل شرک دی ويجعلون وديب جوړول او ګرځول لما اغسلرا لا يعلمون دا لا يعلمون دو تفسیر دي یو تفسیر داري چې لا يعلمون دا چې چا به دا کار کولو نو دی به نه پیدو دی نه پیدل پس شي په دی نه پیدل چې د پلاس کې سکار شته او کنيشته په دی نه پیدل خو بس کار پکې غنلو یو دویم تفسیر داري دا دی چې د چا په نوم ور کوي کنه لا يعلمون هغه د اسلام نه خبر دا خبر کې پروت بابا نه دی د اسلام نه خبر د اسلام لا يعلمون چې غیب نه پیدل نصیبا دی برخ ور کول مما دا هغه سنا رزقناهم چې موږ دیته چې کوم دینو رزق ور کړی دی الله رزق ور کړی دی د دینه مراد فصلونه د دینه مراد ساروی د دینه مراد چې کوم دینو تجارتی مالونه نو دا ټولر سوک ور کوي الله تالله فالله قسم لتسألن خامخا بس تاسو نه سوال او تپوس کولی کی عما دا غس کنتم تفترون چې تاسو باغ د ځان نه جوړول دا د ځان نه خلق جوړي د ځان نه دا مسلې ټول خلقو د ځان نه جوړ کړي چې دا هغه بابا عیسی د دې بابا عیسی دا هغه پیر سے عیسی دغه پیر سے عیسی د عیسی دا عیسی ټول د الله د عیسی ټول د الله بس ستا په پټی کې برخه د الله شتا ستا چې کوم دی په ساروي کې برخه د الله شتا ستا په مال کې برخه د الله شتا بیا الله ویلی دی وې دا باور کې یتیمانانو ته دا باور کې مسکینانو ته دا باور کې کندو ته دا باور کې غریبانانو ته دا باور کې مسافرو ته دا باور کې طالبانو ته دا باور کې چې کوم دینو د دین مجاهدینو ته هغه چې jihad په سبیل الله کې لګیا دي بس دا بغیله ورکه دا غیله پاره ويجعلون دا دویم دا بل شرک فعلی دی دا شرک فعلی دی چې دا څه به کول وی د الله لوریانی سوق دی وی د الله لوریانی پرشتي دی پرشتي د الله لوریانی ځان د پاره به لوریانو باندې خپه کېدل سبا سبق کې برازي ان شاء الله تفصیلی امنن پرې خو چې تفصیل بکیو ځان د پاره په لوریانو خپه کېدل الله ته به لوریان ثابتولي
الله د ولد نه پاک دی، الله د احتیاج نه پاک دی. زه او ته او ټول انسانان اولاد ته محتاج دي. ولی؟ کمزوري دي. اولاد سره پاره غواړي وی سبب کمزور يم، دا اولاد به زما څه کوي؟ خدمت به کوي. دا اولاد به زما منډه تړوي. الله د کمزورۍ نه پاک دی. سبحانه پاک دی الله. الله چې دغه احتیاج نه پاک دی، مستغنی دی، نو الله ته ضرورت نشته. خو بیا ظلم وګوره، ظلم دا ظلم. ولی؟ ځان له یو سیز بد غني، ځان له په یو سیز خپه کېږي، الله ته هم اکه سیز ثابته، الله ته هم هغه سیز ثابته. دا قسم آیاتونه په قرآن کې ډیر دي، دا قسم آیاتونه قرآن کې ډیر دي او قرآن د دې جوابونه هم کړي دي ځای په ځای. سورۃ اسراء 15 سپاره او دې پسې کوم سورۃ ته دا آیت نمبر 40 وګوره. دا بس یو سو پانی راوړوي. آیت نمبر 40 د 15 سپاری دا سلورم رکوع په دک آیت ختمه ده. سلورم رکوع په دک آیت ختمه ده. وګوره اپ اسپاکم ربکم بالبنین، آیا غوړه کړی تاسو الله په زامنو، واتخذ من الملائکه اناسا، او ځان د پاره نیولې دي پرشتي لوریانې. انکم لتقولون قولا عظیما، دا غوړتا الله ته ډیر لوی کنزل وکړل، دا غوړتا الله باندې ډیر لوی تهمت لګولو، دا غوړتا الله ته ډیر د لوی ګناه نسبت وکړلو. دا معنا ده دا کنزل دي. د بخاری او د مسلم روایت ته مشکات شریف کې ما تاسو ته ویلو، حدیث قدسی دی. حدیث قدسی هغه ته وایي چې کې الله ته نسبتي. نبی علیہ السلام فرمایي وی الله تبارک وتعالى وی یسبنی ابن آدم ولم یکن له ذالک، ابن آدم ما ته کنزل کوي او داسې نه و پکار. ابن آدم ما ته کنزل کوي او داسې نه و پکار. مناسب نه چې الله ته کنزل وکي، بل چا دم کنزل مکو، ته الله ته کنزل کې. وی ابن آدم ما ته کنزل کوي ولم یکن له ذالک، او داسې ورته نه و پکار. کنزل څه دي؟ وی دې زما لپاره اولاد ثابتې، دا الله ته کنزل دي. الله ته اولاد ثابتول دا الله ته کنزل دي، دا الله ته څه دي؟ ما تاسو ته مخکې دا مسله بیان کړې وه، مسله د منطق ده، خو خیر دې په غټو غټو خبرو ځان پیوي. منګ او تاسو انسانان ټول او دا زناور، غوا، میخه، ګډه، بیزا، اس، خر، ټټو، دا ټول سیزونه په یو سیز کې شریک دي. هغې ته د دې جنس وایي حیوانیت. ام حیوان دی، دام حیوان دی، انسان هم حیوان دی، خر ټټوم حیوان دی، غوا، میخه، ګډه، بیزم حیوان دی، جنس کې شریک دي. دا بیا په فصل باندې جدا کیږي د یو بل نه. حیوان سره چې ناطق ولګي انسان ته جوړ شي، حیوان سره چې ساحل ولګي اس ته جوړ شي، حیوان سره چې ناحق ولګي خر ته جوړ شي. دا بیل بیل ټکی ور سره لګي جدا کیږي، خو ټول په حیوان کې شریک دي. ټول په حیوان کې څه دي؟ حیوان د دې جنس دی. د دې باوجود شریک دي، په یو جز کې شریک دي، په یو جز کې څه دي؟ شریک دي. د دې وجه نه یو سړي ته وایي د خر بچیا، تا دا هغه عزت وکړو که کنزل دی وکړو؟ د سپي بچیا عزت دی وکړو که کنزل دی وکړل؟ کنزل دی وکړل که نه. او الله سره په جنس کې او الله چا سره په جنس کې نه دی شریک. ولم یکن له کفوا احد، دا هغه څوک همسر نشته، دا هغه څوک برابر نشته چې هغه سره په جنس کې شریک کی، چې هغه ور سره په جنس کې شریک کی. نو چې الله چا سره په جنس کې شریک نه دی او هغه الله ته په اولاد کې ثابت کی، نو کنزل نشول. اوس په خبره پیښ وي ګوره چې تا سره په جنس کې شریک دی، چې تا ته یو سړی وایي د غوی بچیا، ستا زوی ته چې یو سړی وایي چې د خر بچیا، نو تا ته خر ووایي او هغه ته یې وایي چې د خر بچی او خر تا سره شریک دی په جنس کې، دا کنزل دی. نو الله ته چې څوک داسې کوي نو دا هم کنزل دی. نو دلته یې جواب هم ورکړو. په خبره ورسېلي عمده مسئلې ذکر کړي په سورت صافات 23 سپاره کې، د سورت یاسین نه پس وګوره، سورت یاسین نه پس سورت صافات 23 سپاره کې آیت نمبر 149 دی.
وی الله اتمه رکوع ختمه شوې ده او د هغې نه لاندې برسې یو هغه به 138 ختمه را نو یو 11 آیاتونه واړه دي نو لاندې راشه بالکل د دې صفحې په دې آخر په دې ګوټ باندې شروع کیږي فاستفتهم ته د دوی نه تپوس وکړه پیغمبر ته وایي ته د دوی نه تپوس وکړه فاستفتهم ته د دوی نه تپوس وکړه لربک البنات ولې د الله لوریانې دي ولهم البنون د دوی زامن دي ام خلقنا الملائکة اناسا او ولې دوی ته دا پته شته چې موږ فرشتې جینکې پیدا کړي دا خو چاته پته نشته فرشتې جینکې دي که لکان دي فرشتو کې نه جینکې شته نه لکان شته په خبرو سره وهم شاهدون ولې دوی ورسره موجودو الا خبردار انهم من افکهم لیقولون دی د دروغونه وی دی د دروغونه سوی ولد الله چې د الله اولاد دی و انهم لکاذبون او دا دروغجن دي استف البنات ولی الله ځان ته غوره کړي دي لوریانې علی البنین فزامنو یلکه د الله اولاد نشتا الله دا اولاد نه پاک دی لم یلد ولم یولد دی ولم یکن له کفوا احد دی داغه ته د دې سيزونو ضرورت نشتا خو کزان د پاره اولاد جوړول نو بیا خو به الکان کړو کنه به الکان کړ ستالکان خوخ دی او الله ته جنکه ثابته خپل په جنې خپکیږي مبارکیم نالي جنې چې شي مبارکیم نالي سبا دا مسله بیانو نو دا سورة زخرف تراشا زخرف آیت نمبر 16 پنځشتمه سپاره کې سورة زخرف ګوره 14 نمبر آیت دی دا ومروکو نه دا ومروکو د پنځشتمه سپاره ومروکو ختمه شوی او د آیت دی ام اتخذ مما یخلقو آیا نیولی دی الله دا غچانا چې پیدا کړی دی بناتن ځان له لوریانې و اسفاکم بالبنین او دی غوړه کړی دی په زامنو او حالداري چې اذا بشر احدهم چې کله زیری ورکړي شي په دی کې یو کستا بما دا غس ضرب للرحمن چې دی د رحمان ته بیانې یعنی جینې دی رحمان ته جینې کې ذکر کوي کنه او د تویل شي چې استاهم جینې وشوا نو زول وجه مسودا نو مخ تکتور شي او هو کذویم او ځان سره دن پزړه کې خټ کیږي عمده کشانته آیت سبا زمون سبق دی په خبر اورسل خا سورۃ تور وګورا دی پسې لاړشه سورۃ تور هغه وګورا ویشتمه سپاره کې دی سورۃ تور د سورۃ تور آیت نمبر 39 دی دا د ویشتمه سپاره د درې مرکو نه د دینه لاندې راشه او دا صفه چې کوم ځای کې اوړي د کځای کې وګوره ام له البنات ولید دی لپاره دی لوریانی نه د الله لپاره ام له البنات ولید الله لپاره لوریانی دي ولکم البنون استاسو لپاره زامن دي ام تس نو دا خپېسله ته دا پېسله کې سورۃ النجم دی پسې دا کوم سورۃ چې د 21 22 وګوره یو باندې والا وا د دې 21 22 وګوره هغه د 15مې رکوع د پاسه ختم دی الکم الذکر آیا استاسو د پاره نارینا وله الانثى او د الله د پاره زنانا تلک اذن دغه خو په دغه وخت کې قسمت زیزا تقسیم د ظلم دی اسد ظلم تقسیم دی وکړو ځان لاله کان او الله ته جینکه د ظلم تقسیم نو جوابونه ورکړل او دا په مختلفو آیاتونو کې دا خبرې ذکر دي چې دی به الله تعالی ثابتون دا کنزل بدی الله تقول نعوذ بالله الله هلاك او تبا کړ نو دلته دا ذکر کوي ويجعلون او دی ګرځي لله البنات الله ته جنکه سبحانه الله پاک دې دغه جنکونه الله پاک دې د اولادنا
الله ته ضرورت نشته د اولاد ولهم ما یشتهون او د دې دپاره هغه څه چې دوی یې غواړي یعنی الکان نو ځان ته الکان غواړي الله ته جینکې نو سبا به وي واذا بشر احد بالانثى چې کله دی کې یو کس ته چې کم دی نو زیری ورکړي شي چې راشه ستا جینۍ شوې ده ظل ودو مصدا مخې تک تور شي او شرمیږي زیرم نالي سبا به وایو انشاءالله